الرحمن الرحیم د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قایزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران لیدونکو، نننۍ خپرونه مو د فیملی پلانینګ په اړه ځانګړې کړې ده. فیملی پلانینګ څه شی دی او همدارنګه د نړۍ نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي او همدارنګه د افغانستان نفوس هم ورځ په ورځ زیاتیږي. څنګه کولی شو چې د دې څخه جلوګیري وکړو او د دې اثرات په عمومي ډول سره د انسانانو په ژوند باندې څه شی دی. همدارنګه نورې پوښتنې هم لرو. نو په خپرونه کې موږ سره ډاکټر صاحب نصرین اوریاخیل د نسایي ولادیو متخصص ډاکټر، همدارنګه د ملالۍ زیږونتون عمومي رئیسه میلمه ده. ډاکټر صاحب په لومړي قدم کې تاسو ته په خیر راغلاست وایم. ډېره مننه. زه هم خپل نیکې هیلې او سلامونه د ګران هېوادوالو د مخصوصا د ژوندون تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. مننه کورمدان. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې نننۍ خپرونه مو د فیملی پلانینګ په اړه ځانګړې کړې ده او همدارنګه که تاسو یادونه وکړئ چې د نفوسو زیاتوالی ورځ په ورځ څرنګه چې تاسو هم خبر یاست چې ورځ په ورځ نفوس د نړۍ نفوس ورځ په ورځ باندې زیاتیږي. که تاسو په دې اړه یادونه وکړئ، همدارنګه د دې اثرات څه شی دي، که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ تر څو زموږ ګران لیدونکي په دې باندې پوه شي. واقعا په جهان کې ډیر زیات نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي او د نفوس زیاتوالی ډیر بد اثرات لري. ویل سوي دي که په همدې کچه باندې چې هر کال 10 میلیونه نفوس د دنیا زیاتیږي، تر 2025 کاله به 800 میلیونه یا 1 میلیارد خلک نور اضافه شي چې اوس فعلا په نړۍ کې 6 میلیارد نفوس ده. د هغې دپاره دا خامخا خپل اثرات لري، ځکه چې د مځکې شتون د مځکې منابع فکر کوم چې کفایت به ونه کړي او دا مختلف اثرات لري، هم په اجتماعي برخه کې او هم په صحي برخه کې. په اجتماعي برخه کې کیدای شي چې اقتصاد فوق العاده ضعیف شي. موږ ونه کولی شو چې هغه تغذي، هغه غذا ډوډۍ چې موږ باید خپلو ماشومانو ته یې ورکړو هغه آماده کړو. هغه تعلیمات او تحصیلات چې هغوی ته باید موږ فراهم کړو هغه نه کولی شو چې ورته آماده یې کړو. همدارنګه خوراک، پوښاک، د ژوند هغه سمې چارې چې باید یو ماشوم ته د ستاندرد په شکل باندې موږ تهیه کړو، ممکن نه ده چې په دې نفوس کې موږ تهیه کړو. او په صحي بخشه کې وختې چې یو مور ډیر زیږون کوي، اول خپله د مور صحت خرابیږي، مور معروضه کیږي په کمخوني، په ډیر خراب امراضو مرضو باندې. همدارنګه یو ډیر خراب معیوبیت چې هغه ته ابستریک فیستولا یا ولادي فیستولا و یا د زیږون په وخت کې فیستولا، چې هغه یو غیر طبیعي لاره ده د مثانې او د زیږنې قسمت کې. همدارنګه د مواد غایطي چې مور نه کولی شي خپل مواد غایطه او ادرار ټینګ کړي او سر به خوده تیرواني، چې دا یو له علتونو د ډیر زیږون ده چې بالاخره مور ضعیفه کیږي، بالاخره ولادت په ډیر مشکل شکل تمامیږي او دې ته ابسترکټډ لیبر وایي چې دا یو ډیر غټ معیوبیت ده. همدارنګه مور په ډیر مختلفو انتاناتو یا میکروبو سره مواجه کیږي چې دا هم د مور معیوبیت. د ماشوم په قسمت کې وخت چې مور ډیر زیات ماشومان راوړي، اکثرا ماشومان کم وزني، اکثرا ماشومان کم خونه او دارنګه قبل له دې نه چې هغه میعاد یې راورسیږي دا ولادت کې ډیر زیات ابورشنونه یا د عوامو خلکو په اصطلاح باندې نقصانونه کوي، چې دا ډیر خرابې پایلې لري یو ټولنې ته. د هغې دپاره متاسفانه په افغانستان کې د زیږنې کچه ډیره لوړه ده او شاید په جهان کې بېنظیره چې 15.1 او سطح ده، یعنی فرتیلیتی ریت یا د زیږنې کچه 15.1 چې هر فامیل 15.1 ماشومان لري، چې دا واقعا یو ډیره کچه ده. او زموږ په همسایهګانو کې چې د موږ مملکتونه دي دوره دور پاکستان، هند، ایران، په یوه کې هم داسې یو زیږنه کچه نشته او په ټولې نړۍ کې. او دا واقعا زه فکر کوم چې ډیرې بدې پایې به ولري. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب راشو اوس د افغانستان د زیږیدنې کچه په اړه یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د زیږیدنې کچه څومره ده، که تاسو په مکمل ډول په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ. بله، ما مخکې هم درته ویلې زیږیدنې کچه 15.1 ده او CPR چې ورته وایي یا کانټراسیپټیو پریولنس ریټ یا هغه د خپله د کانټراسیپټیو یا د میتودونو چې جلوګیري کوي له ډېرې زیږیدنې نه، د هغې میتود ریټ متاسفانه 22% ده چې واقعا ډېر ټیټ ده.
او د دې لپاره باید ډېرې هڅې وشي چې دا موږ وکولی شو اقلا یو جګې سطحې ته یې ورسوو. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د زیږېدنې کچه زیاته ده، که په دې اړه یادونه وکړئ چې څنګه کولی شو چې دغه کچه ټیټه کړو او د زیږېدنې کچه راوغورځوو؟ هر وخت چې موږ یو پروګرام جوړوو اول یې باید ووایو چې علت یې چی ده، بیا بل هغې د حل لاره ورته ولټوو. ډېر غټ علتونه اول بېسوادي ده. متاسفانه د سواد کچه په مملکت کې ډېره کته ده او څوک چې سواد نه لري هغه صحي پیامونه، هغه منافع چې د کانټرسپټیو یا د فامیلي پلانینګ یا برډ سپیسینګ چې ورته وایي چې د ولادتو منځ کې موږ مسافه ورکړو، هغه باندې نه پوهېږي. د هغې دپاره دا یو له علتونه ده، مخصوصا هغه کورنیو کې چې ښځه او نارینه بېسواده دي. متاسفانه تاسې ګورئ چې د اولادو شمېر نامقدار ډېر زیات دی. بل علتونه د ښځو محرومیت په مملکت کې ده. دوی نه کولی شي چې خپله تصمیم ونیسي چې یو ډاکټر ته لاړ شي، خپل میتود تعیین کړي، او یا د نارینهو مخالفت د دې میتود مقابل کې ده، او یا هم دا چې د ښځې عدم صلاحیت چې خوښې خاوند تصمیم نیسي او دا نه پرېږدي چې خپل تصمیم ونیسي، ځکه نو دا نه کولی شي چې هغه کلینیکو ته لاړ شي او هغه میتودو څخه خبر شي او بالاخره هغه میتودونه استفاده وکړي. اقتصادي مشکلات هم یو له هغه جملې نه ده چې که څوک ونه کولی شي چې یو د موټر کراو لري او ورسېږي یو صحي مرکز ته به وصفې چې خوشبختانه اکثر خدمات د فامیلي پلانینګ همدغه میتودونه او تابلیتونه دي، که پیچکاري ده، که هر شی ده، دا ټول مجاني دي د دولت لخوا نه. خو متاسفانه د هغه رسېدل ورته ډېر مشکل دی چې څو چې هغه صحي مرکز ته رسېږي. همدارنګه په صحي مراکزو کې د ښځو د مسلکي پرسونل نشتوالی چې دا هم باید ډېر جګ لاړ شي، ځکه چې همدا اوس موږ ډېر شدیدا ضرورت لرو په صحي سیستم کې چې د ښځو د مسلکي بخش پیاوړتیا، یعنی موږ باید قابله او ډاکټر ډېر زیات ولرو چې په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دوی وکولی شي خپلو خویندو ته عرضه وکړي خدمات. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب، تاسو د میتودونو په اړه یادونه وکړئ. آیا داسې نور میتودونه شته دي چې موږ کولی شو د هغې سره د دغه نفوس د زیاتوالي د کچې راټیټولو لپاره کار واخلو، او که په دې اړه یادونه وکړئ؟ په مجموع کې موږ وایو چې میتودونه مختلف دي. اول له ټولو نه غټ میتود چې هغه په قرآن عظیم شان کې هم ورڅخه یادونه سوې ده، د مور د شیدو ورکول دي، چې حداقل 2 کاله باید ماشوم ته شیدې ورکړل شي، او دا په دې معنا چې یعنې 2 کاله مور باید دمه وکړي او ماشوم بل رانه. دا هم مور ته فایده لري، هم ماشوم ته فایده لري. مخصوصا په 6 اولو میاشتو کې تقریبا 0.1% چانس ده چې مور ماشوم پیدا کړي که هغه شیدې ورکړي خپل ماشوم ته. د هغې لپاره د ماشوم قدرت او معافیت هم جګېږي او د مور صحت هم ښه کېږي او بالاخره یو خوشبخته کورنۍ به ولري، چې دا ډېر ارزنده میتود ده. او د همدغه میتود له تعقیب او پیروي څخه موږ داسې وایو چې مسافه ورکول د ولادتو منځ کې غیر اسلامي کار نه ده، ځکه چې په پاک اسلام کې اولین دفعه په پاک اسلام کې د مسافه ورکولو په پاک قرآن کې یاده شوې ده. د هغې دپاره موږ د هغوی تعقیب کوو او اوس په عصري میتودو باندې هم کولی شو چې جلوګیري وکړو، چې له هغې جملې نه میتودونه موږ کولی شو دایمي میتودونه او موقتي میتودونه وایو. دایمي میتودونه هغه چې نلۍ تړي یا د نارینهو یو عملیات ته چې وزیکتومي ورته وایي چې کېږي، چې هغه ډېر زیات معمول نه ده او خلک هم زیات نه مني. ولی په بل میتود کې چې موقتي میتودونه دي، دا مختلف میتودونه چې هغه کولی شو چې د خولې له لارې بعضې دواګانې موږ تطبیق کړو، بعضې دواګانې د پیچکاري کولو له طریقه موږ تطبیق کړو، او بعضې د موانعو. که بیا تاسو سوال لرئ دا به ټول درته تشریح کړو. سمه ده. ګران لیدونکو، ډاکټر صاحب زموږ سره میلمه ده او دوی به موږ ته د وقفې څخه وروسته د موقتي میتودونو په اړه معلومات راکوي، خو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ.